منو د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ، ځکه د مور او پلار سره ښه سلوک کول دا د دنیا او د آخرت یعنی د دواړو جهانونو د کامیابۍ نښه ده. د الله جل شانه نه پس په انسانانو باندې د ټولو نه زیات حق هغه د مور او پلار دی. د مور او پلار د حق عظمت او اهمیت اندازه تاسو د دین لګولای شئ چې الله جل شانه په قرآن کریم کې بار بار د خپل حق نه رسو د مور او پلار حق ذکر کړی دی، او الله جل شانه د خپل شکرګزارۍ سره د مور او پلار شکرګزارۍ ذکر کړی دی. ذکر رب کریم په قرآن کې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، او فیصله کړی د ستا رب چې تاسو د هغه نه ما سوا د چا بندګي مه کوئ او د خپل والدینو سره احسان کوئ. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه وکړو چې کوم عمل د الله جل شانه په دربار کې ډیر بهتر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هغه مونږ چې په خپل وخت باندې وشي. وی بیا تپوس وشو چې دینه پس کوم عمل ډیر زیات محبوب او بهتر دی. وی فرمایل د مور او پلار سره ښه سلوک کول. وی بیا تپوس وشو چې دینه پس کوم عمل ډیر زیات بهتر دی د الله جل شانه په دربار کې. وی فرمایل چې د الله جل شانه په لار کې jihad کول. حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او وی فرمایل زه ستاسو په لاس باندې د هجرت او د jihad دپاره بیعت کوم او د الله جل شانه نه د هغې اجر غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو آیا ستا مور او پلار ژوندي دي؟ ده ورته وویل چې آو جی بالکل د الله جل شانه شکر دی زما مور او پلار دواړه ژوندي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې واقع ته د الله جل شانه نه خپل هجرت او د jihad بدله غواړي. ده ورته وفرمایل او د الله حبیبه زه بالکل د الله جل شانه نه د هغې اجر غواړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایل چې زه لاړ شه د خپل مور او پلار په خدمت کې اوسېږه او هغوی سره ښه سلوک کوه. حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی او تپوس یې ورنه وکړ ای د الله حبیبه د مور او پلار په اولاد باندې څه حق دی؟ ارشاد وفرمایل مور او پلار به ستا دپاره جنت دی او مور او پلار ستا دپاره دوزخ دی. یعنې که ته د هغوی سره ښه سلوک وکړي، د هغوی خدمت وکړي، د هغوی مټې جوړې شي، نو یقینا دغه مور او پلار ستا دپاره جنت دی. او که ته د هغوی نافرماني کې هغوی ته تکلیف رسې، هغوی ته درد رسې، نو یقینا دا ستا دپاره جهنم دی. دی وجنه محترم او همیشه دپاره د مور او پلار د خوشحالۍ کوشش کوئ. د هغوی د مرضۍ او د مزاج خلاف کار هم داسې مه کوئ چې هغوی بد ګڼي، خاص طور باندې په بوډاوالي کې چې کله د هغوی په مزاج کې تنګي او تریخوالی راشي. دغه وخت هره خبره چې کوم دی هغه په خوشحالۍ باندې برداشت کوئ. د هغوی په یو خبره باندې هم مه غوسه کیږئ، ځکه رب کریم فرمایي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. که په دې کې یو یا دواړه ستا په موجودګۍ کې بوډاوالي ته ورسیږي نو ته هغوی ته اف قدر هم مه کوه او مه هغوی رټه. او بیا دې انسان ته الله د ورکوټوالي زمانه ور یادوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ای بنده د هغوی دپاره د رحم دعاګانې غواړه څنګه چې به هغوی ستا دپاره په ماشومتوب کې دعاګانې غوښتلي. د هغوی دپاره د رحم طلبګار شه، هغوی ته ضرر مه رسوه، تکلیف ورته مه رسوه، ځکه دغه مور او پلار ستا سره ډېرې سختې برداشت کړي دي، ډېر تکالیف یې در څخه برداشت کړي دي.